ما دا شیان تاسو ته د دې دپاره وویل چې ایمان له لاسه ورنه کړئ. هغوی به تاسو د کنیسو نه وشړي او داسې وخت به راشي چې څوک چې تاسو ووژني نو هغوی ګمان کوي چې په دې کار سره خدای ته خدمت کړی دی. هغوی به تاسو سره داسې کارونه کوي ځکه چې هغوی نه پلار پیژني او نه ما. دا شیان مې د دې دپاره تاسو ته وویل چې کله د هغوی د واک وخت راشي نو تاسو ته به زما خبرې در په یاد شي. ما دا شیان په اوله کې تاسو ته ونه ویل ځکه زه په خپله تاسو سره وم، خو زه اوس هغه چا ته ورځم چې زه یې رالیږلی یم او تاسو یو هم زما نه دا پوښتنه نه کوئ چې ته چیرته ځې. ما چې تاسو ته کوم څه وویل په هغې باندې ستاسو زړونه غمجن شول، خو زه تاسو ته حقیقت وایم چې زما تګ ستاسو دپاره ښه دی، ځکه که زه لاړ نه شم نو تاسو ته به مرسته کوونکی رانشي، خو که زه لاړ شم نو هغه به تاسو ته در ولېږم. کله چې هغه راشي نو د دې نړۍ خلکو ته به د ګناه او د خدای د عدالت او قضاوت په هکله حقیقت ښکاره کړي. د نړۍ خلک د ګناه په هکله غلط فکر لري ځکه چې هغوی په ما باندې ایمان نه راوړي. هغوی د عدالت په هکله غلط فکر لري ځکه چې زه پلار ته ځم او نور به مې ونه وینئ. هغوی د خدای د قضاوت په هکله هم غلط فکر لري ځکه چې د دې نړۍ واکمن لا پخوا محکوم کړی شوی دی. ډېرې نورې خبرې دي چې باید تاسو ته یې وکړم، خو اوس یې تاسو د اورېدلو توان نه لرئ. خو کله چې د حقیقت روح راشي نو تاسو به د حقیقت طرف ته بوزي. هغه به له خپله ځانه خبرې نه کوي بلکې څه چې هغه اوري هغه به وایي او په راتلونکي کې چې کوم څه کیږي تاسو به ورباندې خبر کړي. هغه چې زما نه کوم تعلیم ترلاسه کوي نو تاسو به ورباندې خبروي او په دې ډول به زما جلال ښکاره کوي. د پلار سره چې کوم حکمت دی هغه زما هم دی. نو په دې خاطر ما وویل زه چې روح القدس ته کوم تعلیم ورکوم هغه به یې اخلي او تاسو به ورباندې خبروي.